سلامونه خبرونه. د جمهوریت نظام پر مهال د پولیس د یو قمندان اکرام الدین سری د وژلو د پیښې په تړاو په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق ویلي دي چې دا د خطر زنګ دی او په بهر کې د پخوانیو نظامیانو له منځه وړل ادامه لري. په جنوا کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان استازي نصیر احمد اندیشه بیا د پیښې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. پر جنرال سری د چهارشنبې په شپه په تهران کې ډزې وشوې او ووژل شو. چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د تاجکستان سرحدي ځواکونو نن وویل چې د افغانستان له سرحد سره د یوې نښتې پر مهال 2 افسران وژل شوي دي. د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د سرحدي ځواکونو په اعلامیه کې راغلي دي چې دا پیښه د چهارشنبې په ماسپښین د شمس الدین شاهین په ولسوالۍ کې رامنځته شوه. تاجک چارواکي وایي په دې نښته کې 3 برید کوونکي هم وژل شوي دي. بې پیلوټ الوتکو د روسیې د تور سمندرګي په ساحل کې د کراسنودار سیمې په تیمیریوکس بندري ښار باندې تېره شپه برید وکړ. د حملې له کبله د تیلو لویو زیرمو اور اخیستی او صنعتي تاسیساتو ته زیان اوښتی. د کراسنودار سیمې د عملیاتو مرکزي دفتر نن څرګنده کړه چې له برید وروسته په دې بندر کې د تیلو 2 ګدامونو هم اور اخیستی. د اور شاوخوا 2000 متره مربع ساحه نیولې وه او د لومړنیو راپورونو له مخې مرګ ژوبله نه لري. د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ لیو په واتیکان کې د کرسمس په مراسمو کې په نړۍ کې د سولې هیله وکړه. پاپ لیو امریکایي دی. د پاپ په صفت د کرسمس په مراسمو کې د په خپله لومړۍ وینا کې وویل کرسمس د هیلو جشن دی او موږ د سولې په پیغام راوړونکو بدلوي. پاپ زیاته کړه چې په دې مبارکو ورځو کې به په غزه کې تر خیمو لاندې باد، باران او سړې هوا ته پراته خلک څرنګه هیروو. د کرسمس مراسم په ټوله اروپا، امریکا او د نړۍ په نورو عیسوي مذهبه ټولنو کې له پرون غرمې راهیسې پیل شوي او د جمعې تر ماښامه دوام کوي.